شاعر وی فارسی کې ګوره یو طرف ته حزن د یوسف علیه السلام کا بل طرف ته دم عیسی د عیسی علیه السلام دم چوپ دی وکړو بس یو انسان به بیمار مادرزاد لوند و پیدای شوی چې چوپ دی کړه بل داسې لاس به یې راښکته برګې مالت به وکړو سړي باندې عیسی علیه السلام به بدن باندې لاس راښکو بدن به ټیک راښ شو بدن به څه شو داسې دم الله ورکړی دی ګډونه به یې جوړ ګډونه یا کورکوړی به یې جوړ کړه د خټې نه چوپ پروا به نه داسې دم ورته الله ورکړو بل دم دا چې مړي ته به یې ووایي قم باذن الله الله په حکم باندې څه شه راپورته شه مړی به فورا راپاڅېده په یو موقع باندې عیسی علیه السلام یو مړي ته وایي د الله په حکم راپاڅېد او چې څنګه راپاڅېدو عیسی علیه السلام ته وایي الله دې په تا رحم وکړي صادق استې وکړي الله دې په تا رحم وکړي د یو ښایسته او د ښکلي ژوند نه دې راویښ تپوس دې کوي وایي ستا څنګه ژوند دی د وفات نه بعد ستا څنګه ژوند دا ورته چې وفات شم د بعد 4000 سال تېر شو د وفات نه بعد چې د قبر کې کېښودی شم دوی وایي چې د مازدیګري وخت نور پرېوتو باندې راشه د الله ملک عبادت وکړو وایي ورپاڅېدم دې کې یو جینۍ له ټک د دې لاس ونیسه وایي ما ته چې عبادت باندې کې ودرېږه وایي زه دغه څه وکړم چې پرې مې هغه یې دغه نیسلی یم چې نه بد وایي ما دا بل لاس راوکتلم چې څنګه ځان خلاصول دی په غاړه کې هار و ټک چې اغوښتی او چې اغوښتی نو هغې شرط کېښود چې صحیح د عبادت ته دې پرېږدم بل عبادت وکړه د الله تعالی او شرط دا دی چې دا وری اوس دې تاڼې ته اچوو یو طرف ته تش وروشه بل طرف ته وایي مونږ هغه مری اچولي بس شروع د هغه تار کې مری نه دي برابر شوي وایي تا وایي د الله په حکم سره راپاڅه څلور زره کاله القبر روضة من رياض الجنة نبي عليه السلام فرمایي یا قبر خو د جنت د باغچو نه څه شی او یا د جهنم د کندو نه څه شی دا یو کند یو فوجي دی هغه خپله واقع دی فوجي دی فوج کې وایي زموږ دې بارډر باندې ډیوټي وه نو اکثر دې بارډر باندې ځنګلات دي خوشه کافرستان دا قبرونه چې دا د دې ټوټه ډېر دي بارډر باندې وایي باران شو قبرونه یې ښکار کړي وایي ما وکتل یو قبر چې هغې کې مړی ښکاره شوی او هغه مړي د پاسه یو څیز لګیا دی داسې دوه ډول مانګلي غوندې یو څیز دی د منګک په شکل کې یا صادقه داسې وکړه د منګک په شکل کې خو وړوکی دی وړوکی څیز دی او هغه ته په دې تندي باندې ټک ورکړي هغې سره د هغه دا رنګ تک زیړ شي وخوځي تک زیړ شي وایي زما پې رقم راغلی ما ورپسې ټوپک هغه شپېلی ورته کړه وایي چې درې شه نو یا ما پسې شو راپسې منډه کله یو خوا کله بل خوا اخره کې یو نیر یا یو ډنډوکې غونډه کې مخې ته راغلی وایي زه ته هغه نیر باندې یا ډنډوکې باندې سم شوي ما چې زه اوبه دي دی واپس شي او زه چې څنګه وتم د اوبو نه پورې نو هغه دا خپله په اوبو کې کېښود د هغې ارګربایش وي دومره چې زما د خپې له اوبو کې زما مخپو ته د هغې هغه اثر راورسېدل نو هغه دا واقع لیکلي چا دې تپوس کړو چې دا خپې دې ولې نشتلې ولې شوې یا ولې نشته ولې کړ شوې نو هغه باندې چې د دې ما ته دومره تکلیف و چې بیا ختمېده نو ډاکټران دا خپې زما نه څه دا کار د قبر عذاب دا نه عذاب قبر دا حقیقت دی ښه یا د جنت د باغچو نه باغچه یا د جهنم د کندو نه څه شی دی دا یو کند نبي علیه السلام په دوو قبرونو باندې تېرېدل وشو مر علی قبرین په دوو قبرونو تېرېدل وشو نبي علیه السلام وفرمیل چې د دواړو قبرونو والا څه ورکړي عذاب ورکړي نو قبر عذاب دا شته دی عیسی علیه السلام ته الله جل شانه دم ورکړي او دم وښه دم څه و موږ یې دم وښه عام دم نه وښه یو سړي په کور کې خوراک کړو چې راووتم وایي تا دال خوړلي دي ساګ دې خوړلي دي منډی دې خوړلي دي دا ورته هم الله معجزه ورکړې نو هغه شاعر وایي چې وګوره حسن د یوسف علیه السلام دم عیسی دا دم عیسی هغه دم د عیسی علیه السلام ید بیضا لري هغه د لاس پینېدل موسی علیه السلام به لاس طرف ته کړ او چې ښکاره دی که نور نه به زیات پاتېده نور نه به زیات پاتېده
وان چې خوباداري شاعر وي هغه ټولې خوبۍ چې په یو انسان کې څه شي موجود دي، هغه ټولې خوبۍ که هغه دم دی او که هغه د لاس سپینېدل دي، که هغه حسن د یوسف علیه السلام دی، هغه ټولې د مدینې په جانان کې موجود دي. سبحان الله.